منگ یو سلسله په دې مبارک جمعات کې شروع کړې وه په دې عنوان سره د الله رب العزت د راضي کولو اسباب او په هغې کې یو نشست او یو بیان شوی چې د الله رب العزت راضي کول دا د ژوند یو لوی مقصد دی او دا د نیکانو خلکو طور او طریقه ده. بیا په منځ کې یو څو هفتې په بله موضوع باندې خبره وشوه. نن به انشاءالله شروع کوو په هغه اسبابو باندې چې هغه کوم اسباب دي چې انسان هغه خپل کي او په هغې عمل وکړي او الله ترې راضي شي. نو ټول نه لوی سبب به نن بیانو او د ټولو نه اولنۍ لاره د الله د راضي کولو چې هغه زما مقصد دی د الله راضي کول او ستاسو او د هر مسلمان بنده چې دې دنیا ته راغلی دی نو هغه دا وایي چې زما رب زما خالق زما الله زما د راضي شي. د ټولو نه لویه لاره او د ټولو نه اولنی سبب هغه د الله رب العزت یک یوازې بندګي کول. اوس کیدای شي یو کس ماته دا ووایي چې دا اوس څه خبره شوه چې یو سړی مسلمان یو کلمه وایي خو دی خالص د الله بندګي کوي که نه یاده کوي دا خبره هر کلمه ویونکی د الله خالص بندګي نه کوي. ډېر داسې خلک شتي چې هغوی کلمه وایي او ډېر داسې خلک شتي چې هغه دا مني چې الله زموږ رب دی، الله خالق دی، الله رزق راکوي، الله موږ پیدا کړي او الله به موږ مړه کوي. سره د دې هغه ډېر مخلوقات د الله سره برخدار کړي دي. او که یو سړی ډېر محنت وکړي که نه لکه زه تاسو ته دا وایم که یو سړی د الله رب العزت 100 کاله بندګي وکړي 100 کاله او د ده دا عقیده نه یا د الله سره یو مخلوق له معمولي برخه ورکړي د ده دا ټول اعمال برباد دي. الله رب العزت دا خبره خپل پیغمبر ته کړې ده او باقي پیغمبرانو ته په قرآن کې دا خبر راغلی لئن اشرکت که چېرته ای پیغمبره تا د الله سره برخدار جوړ کړو که نه نو ستا د عمل به برباد شي. اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې کې ګنجایش نشته او هغه دا کولی نشي خو الله دا خبره موږ ته اورئ چې ګوره د پیغمبر سره په دې کې ګزاره نه کېږي نو د بل چا سره به ګزاره وشي. که ته 100 کاله د الله عبادت وکړې لمونځ کې او روجې نیسې او زکاتونه او حج او جهادونه او اذکار او هر څه کې خو د الله سره د یو مخلوق برخدار کړی دی که نه الله تا نه نشي راضي کېدی. دا خبر په دې زړه باندې ولیکه. الله به تا نه څنګه راضي شي او تا د هغه په باچایي کې د هغه سره برخدار جوړ کړی. الله به تا نه څنګه راضي شي او تا د الله په باچایي کې یو مخلوق چې هغه هم د هغه د باچایي لاندې د هغه د الله ته رسولی ګټه ونه بوت نبي ولی چې څوک هم دی موږ د مخلوق خبره کوو. الله نه علاوه چې څه دي دا ټول مخلوق دي پیدا کړی شوي دي او الله پیدا کړي. الله نه علاوه چې دا څوک دی او دا مخلوق دی او دوی کې به څوک د الله سره برخدار نه ګرځي الله به نه راضي شي. دا ټول نه اولنۍ لار ده او موږ شروع ولې دې نه وکړه. په راروانو ورځو کې به تاسو واورئ که الله ژوند راکړو مال او تاسو له او توفیق چې د الله د راضي کولو یو سبب دا دی یو دا دی یو دا دی یو بې شماره دی. خو د هغه ټول نه په اوله کې ما د توحید او د عقیدې باید شروع کولې که ته په دې راروانو ټولو اسبابو باندې عمل وکړې او دا عقیده دې نه وي نو په هغه لارو باندې عمل کول تا له فایده نه درکوي. ورسېدې په دې خبره کوي یو سړی د الله د راضي کولو لار لمونځ کول دي دې کې خو څه شک نشته دی. یو سړی ښه لمونځ اودس کوي زه ورته دا لار وښیم خو هغه د الله سره برخدار جوړ کړی دی بابا ولی کاڼې قبر درگاه دربار
بوت د ده د ایمون څه فایده وکړه. نو پکار دا دی چې موږ شروع د هغه خبرې نه وکړو چې هغه بنیاد دی. او زه یو څو خبرې د توحید په باره کې نن تاسو ته کوم، مختصر خو زړه ته یې کوزې کوي. توحید هغه عقیده ده، توحید مطلب د الله یوازې بندگی کول، الله یو ګڼل په باچایي کې او د عبادت په حق کې. لکه اوس ګوره د مکې مشرکان رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغوی څومره دشمني وه. قرآن کې ځای په ځای دا خبره شتي، ځای په ځای چې کله تاسو قرآن لولئ که نه او تفسیر او ترجمه مطالعه کوي، ځای په ځای دا خبره چې د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله زموږ رب دی. د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله موږ پیدا کړي و، الله خالق دی، الله رازق دی. اخر د دوی سره بیا مسله په څه کې روانه ده؟ مسله په دې کې ده چې دوی دا هر څه منل، خو سره د دې د الله سره بوتان شریک کړي، د الله سره بندگان شریک کړي، د الله سره ګټې ونې شریکې کړي، هغوی مسلمانان ونه ګڼلی شو. اوس یو سړی ځان ته مسلمان وي او کلمه وایي او د الله سره برخدار جوړوي، نو د ده د کلمې او د ده د اسلام منلو دله څه فایده ورکړه؟ که دې دا وایي چې زه خو دا منم چې الله زموږ رب دی، نو دا خبره خو ابوجهل هم منله چې الله زما رب دی. که یو سړی وایي زه خو دا منم چې الله رازق دی، نو دا خبره خو ابولهب هم منله چې الله زما رازق دی، رزق راکوي. مسله په هغوی کې څه وه چې د الله سره نور برخداران جوړ کړي او په ده کې هم دا مسله ده، خو دې ځان ته مسلمان وایي. صرف فرق دا دی، په ده کې هم دا مسله د الله سره برخداران جوړ کړي دي. نو فرق د کوم ځای نه راغلی؟ فرق چې کوم موږ او هغوی کې راځي هغه دا دی چې موږ دغه خبرې منو کومې چې هغوی منلي، نو د هغې د لاسه موږ د الله سره څوک برخدار نه ګرځو په عبادت کې، کائنا من کان، که هغه هر څوک د الله سره برخدار په دې کې نشته. د الله حق دی خالص، د سجده لګول، د تندې ټیټول، د یریده په داسې طریقه لکه څنګه چې د الله نه پکار ده، د توکل، د عاجزي، د هر څه یوازې د یو الله حق دی، دې کې بل څوک نشي شریک کېدی. که هغه هر څوک د رسول صلی الله علیه وسلم نه غوره په دې مخلوقاتو کې بل څوک نشته. دا خو زموږ ټول ایمان دی. خو بیا هم ګوره موږ مخلوق وي مخلوقاتو کې. اوس که څوک رالګي دا رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره برخدار جوړي، څومره ظلم یې وکړو. یو به راشي وایي چې یاره تاسو د پیغمبر سره محبت نه کوئ. نه، خبره د دې نه ده، خبره د دې ده چې خالق دی، مخلوق دی. موږ د پیغمبر سره ډېر محبت کوو، ځان ته قربانو، خو آیا اوس داسې کار روا دی چې موږ دا مخلوق راوالو او خالق ته ورسوو؟ رسول الله وسلم پخپله د الله بنده و، دا خو تاسو هم منئ، موږ یې منو، هر بلکې ماشوم یې مني. او الله قرآن کې وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، برکتونه والا دی هغه ذات چې دا قرآن په خپل بنده رالیږلی. ګوره پیغمبر ته بنده ویلی دی، نو چې د پیغمبر نه څوک اوچت نشته او دا پیغمبر ته د الله سره برخدار نشي ګرځولی، نو بیا ماته بل څوک وښایه هغه ته څنګه برخدار ګرځي؟ لوی ځوان، پیر بابا، بل بابا او فلانه او علانه چې څومره ذکر کې، د دوی ذره برابر د الله په باچایي کې برخه نشته. قرآن کې الله دا خبره موږ ته ذکر کړې ده، سورة الروم کې الله وی دا غلام چې دا مرې پخوا به د غلامانو، اوس خو نشتي، خلکو په پیسو باندې اخیستو، یا به چېرته مسلمانانو کافرانو سره جنګ وکړو به یې کې به راوستو. الله وی دا غلام ستاسو په شان انسان دی. دې مثال ته ګوره، دا غلام ستاسو په شان انسان دی. آیا ته دا غلام په دې خپل جیداد او مال کې ځان سره برخدار ګرځې؟ نه ګرځو مونږ. غلام پرېږده، زه دا خو الله موږ له غلام مثال راکړو چې زمونږ په شان آزاد دی، زمونږ کلیوال دی او زمونږ نسبي دی او د دې نه هم رانږدې شه زمونږ خپل دی او د دې نه هم رانږدې شه زمونږ رور دی. رور د یو مور پلار نه پیدا دوه کسان دي، خو د دوی جیدادونه جدا دي. دوی کې دا یو د دې بل برخه ځان سره مني
راشه موږ به مرګونه کوو. ولې؟ ځکه چې د دعوه کړې ده چې 5 فوټه پکې زما ځای دی، 5 فوټه موږ به مرګ کوو. او د الله سره ته مخلوق شریک کې، بیا دې له نوم د عبادت ورکې، بیا دې له نوم د بزرګۍ او د دیندارۍ ورکې. څنګه الله په دې راضي شي؟ څنګه به تا نه الله راضي شي او تا د هغه په بچایي کې مخلوق شریک کړی دی؟ مونږ خو ګوره زه مخلوق یم، مخلوق ځان سره نه منم چې زما جیدات کې د ما سره شریک شي. ته مخلوق یې، ته مخلوق نه منې، نو د خالق سره مخلوق څنګه برخه ده؟ د الله سره د هیچ چا برخه نشته په بچایي کې. یک یوازې مونږ وایو منځ کې قل هو الله احد، ووایه الله یک یوازې ده، یک یوازې په بچایي کې. د بندگان چې کوم عبادت کوي په دې کې، په نومونو کې، په صفاتو کې، په شان کې، په ذات کې د الله په شان څوک نشتی، نه د الله سره څوک برخدار دی. ټول اولنۍ لار ده. او زه تاسو ته د زړه د کومې نه د یو ورور، د یو ملګري، د یو مشر، د یو کشر په حیثیت دا خبره کوم چې توحید مضبوط راونیسئ. ولې؟ چې کله یو سړی مړ شي که نه، او د ده عقیده صفا وه او نور ګناهونه یې کړي، نو امید دی چې الله به یې وبخي. خو که چېرته ده د الله سره برخدار جوړ کړی، د الله نه علاوه نورو ته سجدې لګوري، د الله نه علاوه نورو ته په هغه کارونو کې رامدد شویلی چې هغه د الله خاص کارونه دي، یا یې طوافونه کړي د درګاهونو دربارونو نه، یا یې داسې عقیدې ساتلي په مخلوق پورې چې هغه صرف د الله دپاره دي، یاره که د 1000 کاله نور عبادتونه کړي دی به جهنم ته ځي که په دې حال مړ شو. توحید واورئ، توحید څه ته؟ د توحید دپاره خو الله موږ پیدا کړي، الله موږ د توحید دپاره پیدا کړ. یو سړی به وایي چې دا خو بله ورځ خبره کېده چې الله موږ خپل عبادت له پیدا کړو. نو عبادت څه ته وایي؟ خالص د الله بندګي کول. توحید دپاره خو الله موږ پیدا کړي. د دې توحید لوز الله زمونږ نه په عالم ارواح کې اغستی. دا خبر په سورة الاعراف کې الله وی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. قرآن کیم دا خبره دا حدیث کیم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کله چې الله رب العزت آدم علیہ السلام پیدا کو، داغه دا ټول بچی الله هغه ته ښوولي، دا ټول چې څومره انسانان دي الله هغه ته ښوولي، په عالم ارواح کې ودي، دا ټول یې ورته ښوولي د هغه مخې ته. بیا الله د دې ټولو نه د یوې خبرې لوز واغست او ټول یې ګواهان کړو. ألست بربكم؟ زه ستاسو رب یم که نه؟ قالوا بلى شهدنا. دې ټولو دا ووایي او یا الله موږ په دې باندې ګواه یو چې ته زموږ رب یې. توحید دا دی چې په عالم ارواح کې الله رب العزت زموږ ټولو نه لوز د دې خبرې اخیستی چې زه ستاسو رب یم، زما به یک یوازې بندګي کوئ، زما سره بل څوک برخدار نه جوړوي. داغه فطرت دی چې الله به موږ پیدا کړي. او ځکه ګوره حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی کل مولود یولد علی الفطره. هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي. یعنی که یو ماشوم پیدا شو که نه او تا داسې پرېښو، داسې دې پرېښو، نو دی به دا خبره د په فطرت کې پرته ده چې عبادت د مخلوق نشي کېدی، ځکه چې مخلوق زما په شان دی. عبادت ته خالق به کېږي چا چې زه پیدا کړی یم. خو رسول صلی الله علیه وسلم مور پلار ته یا یهودی جوړ کړي، یا ته نصرانی جوړ کړي، یا ته مجوسی جوړ کړي. دا د فطرت خبره. لکه زه اوس تاسو ته ګوره ښه دا خبره واضحه کړو. یو سړی دی هغه قبر ته پروت دی یا ونې او ګټې ته پروت دی، صحیح شو، او د هغې عبادت کوي. عقل او فطرت بغیر د دې نه چې ته قرآن او حدیث واورې، عقل او فطرت دا وایي چې ګټه به دله څه ورکړي، ونه به دله څه ورکړي، د خاورو ډېرې به دله څه ورکړي،
دا پلانې پیر او بابا او ولی او نیک عمله سړی اخه سړی و موږ دا خبره نه کوو اخو مړ شوی دی او هغه د ده په شان او اوس د ده نه زیات کمزوری دی د ده نه زیات کمزوری اب دله څه ورکړي دا خبره عقل او فطرت وایي که نه زما خبره غلطه ده عقل او فطرت دا خبره مني لکه یو سړی تا ولمبو تا وله کفن ورکو تا خښ کو د خاورو د ډیري لاندې دې کېښودو سبا ته درته ولاړې ده نه چې دی بچي غواړي ده نه رزق غواړي ده نه برکت غواړي دا کم عقل دی چې هغه دومره محتاج و تا ته تا اړو راړو لمبو دی هغې کې طاقت نه وه هغې کې ساه نه وه بیا دې په کپړو کې بند کو کې د خودو د خاورو لاندې ده کې څه حرکت نه و دې تا له د کم ځای نه بچي درکوي په دې خو ما لږ پوه کړه که دې تا له څنګه رزق درکوي ما خو مې پوه کړه دې څنګه ستا مشکلات حل کوي ما خو مې پوه کړه ته څنګه دته را مدد شوی دی ستا خبره څنګه اوري ما خو مې پوه کړه او ځکه ګوره ما ملګرو ته ورځ درس کې دا خبره کړې ډېره اهمه ده بیا درته کوم یو سړی لاړ یو دربار او درګاه له د یو بزرګ او هلته ولاړ دی او چغې وایي دته چې ما له پلانې کار وکړه ما له پلانې کار او مالګې سټي او نظرانې او منښتې او طوافونه او تاسو به لیدلي اوس زما سوال ستاسو ټول نه دا دی په دې خبره کې به سوچ کوئ دې هغه ته چغې وایي سړی مړ دی او دا چغې قرآن او حدیث پرانا کې مړي نه اوري صحیح شو زموږ به دلته بل فرض داسې ومنو د ده سره د خبرې لپاره چې ده واورېده صحیح شو هسې منو یو څو سیکنډونه چې دې مړي ستا خبره واورېده نو چې واوري بیا به څه کوي جواب به درکوي نو چې جواب تاله درکړي ته به یې واوري چې تاله جواب درکړي ته به یې واوري ولې نه اوري هغه درنه ښه اوري لیکن هغه مړی که خبرې وکړي ته ژوندی نه اوري نو ستا د ژوندي دی دا مړی څنګه اوري د خاورو لاندې نو بیا خو هغه ژوندی دی او ته مړی مړ بیا ته ځکه چې ستا هغه واورېده او ته د هغه نه اوري نو بیا هغه خاورو لاندې چې پروت دی هغه ژوندی دی او ته مړی عجیبه فلسفه ده منګه خښ کو منګ ولمبو زمونږ په شان مخلوق زمونږ په شان انسان یاره وي پیر صاحب دې الله وبخي د اخري ورځو کې ډېر بیمارو ډېره سخته یې تېره کړه ډېره سخته الله دې وبخي بیا د پیر صاحب قبر ته دی ولاړ دی ماله روغ صحت راکړه اوس دا کم منطق دی زه خو پوه نه شو که تاسو یې پوه شئ ما پوه کړئ دی خو وایي چې پیر صاحب په آخري ورځو کې ډېره بیماري تېره کړه اوس دې تلی دی د هغه بیمار پیر صاحب چې آخري ورځو کې بیماري تېره کړې وه او ځان یې ښه کولی نه شو په هغې کې مړ شو دی اوس هغه ته یې ما له روغ صحت راکړه هغه ته ویم نه وایي د ده د قبر کاڼې چې وسټې نو ستا مسله حل کړي څوک وایي دلته چې لاړ شي او میخ وټکې لکه خبره دې هم نه ده کړې هغه قسم ترې د هغه چغې وال لاړ شه میخ ټکوه خبره مې ویډیو ولیده او دومره میخونه خلکو پرې دیوالونو ټکوالي څه به کې که ته دا وایې چې ستا حاجت او مراد پوره کړي دا پلانې او علانې نو ته به هلته میخ ټکوې هسې دا فطرت او عقل مني الا دا چې مشران چاته دا قصې وښیي هغه پې بیا لګي دې پې هم شکي زما دې په الله قسم دې پې شکي خو ظاهره کې دا خبره کولی نه شي یېرېږي که زه دا ووایم نو خلک به راته وایي چې له تا څه قیصه راواغسته یو پکې دی د هغه دربار او درګاه سره پرتوګونه خلکو جوړن کړي دي پنجاب کې دی که په سیند کې دی کېدای شي تاسو هغه ویډیو لیدلي ته به هلته ځې پرتوګ به خپل جوړندې نو ستا حاجت به پوره کړي اوس دې کې څه کمال دی چې پرتوګ به جوړندې نو دا اوس ما ته پته نشي دا د هغوی نه تپوس کول یو دا دی تاسو ماسخوتن منظر راغلی فرق ته ګوره ته رالې د خالق درله دا د مخلوق در نه دی سجده دې ولګوله مونځ دې وکړو ودې چړل پکې الله ته دې فریاد وکړو یو دا غوښتنه ده او عبادت
یو دغه دی مخلوق په مخلوق پسې تللی دی او پرتګ یې ورته جوړه کړی دی. دا عقل مني، دا فطرت مني. اخر هغه چغه موږ نه منله، نو اوس د پرتګ مسله پکې راووته. ها یو دی دغه خواله چې ورځي نو څه هلته یو کس ورسره خوا کې ناست هغه سره صوباړی، نو هغه به دله دا ککرۍ وایي، نو حاجت به دې پوره شي. نو هغه ما لیدلی بره ناست دنګ او دا خلک دې سره راځي کته او ور صوباړی کړنګ ولګوي سر دی ور راځي. او سمه ګڼه ده. عقل چېرته لاړ؟ د دین خبره خو که موږ کوو د قرآن او حدیث، یاره وایي دې خلکو دین خراب کو. عقل چېرته لاړ؟ ګڼه ده ګڼه. هر سړی غواړي چې زما دا سر ووایي، ګڼه د دې روانه ده. او خوش قسمت دی چې د چا د ککرۍ نه کړنګ وباسي. او یو دا وګوره، دې ماحول ته وګوره، دا فطرت مني. فطرت دا ماحول مني چې د الله بندگی کیږي، د الله عبادت کیږي. لکه دا تندې دې ولې الله ته ځمکه باندې کېښو، وایي ځکه چې دغه الله پیدا کړی یم. دا خبره منلی کیږي. خو ته ولې قبر ته سجده لګې؟ اخو ستا په شان مخلوق دی، اخو مړ دی. ښه د مړي خبره به پرېږدو، د مړي د دې خبرې نه به مو واورو. ته ژوندی زه ژوندی یم، صحیح شو. په منځ کې چې دیوال لا شي ته زما غږ اورې، زه ستا غږ اورم، ته هم ژوندی زه هم ژوندی. څنګه اخر منځ کې چې یو مړ شي هغه بیا د ژوندو خبرې اوري؟ اخر دا څنګه کېږي؟ په دې څه دلیل؟ تعلق د هغه ذات سره جوړ که. الله څه وایي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله یوازې د عبادت حقدار دی. ولې؟ الحي همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. که ته د چا سره تعلق جوړ کړي داسې لکه کوم چې د الله سره دی او دی مړ شو، نو بیا نو مړ خو په الله نه راځي. القیوم دا څومره چې نظام چلیږي او تدبیر کوونکی نظام چلوونکی هغه دی. خوب خو پرېږده، د خوب دا سر دا جټکه دا پرکالی دا پرې نه راځي. لکه اوس ګوره، تا یو ژوندي انسان ته خپله مسله ووایي، مسله دنیوي دا خو موږ یو بل ته وایو که یاره داسې کار وکړه، زما د پلانې کار وکړه، یاره که تا هغه پلاني ته وینا وکړي دا خو روا ده، د هغه په طاقت کې دا ژوندی دی. سبا له پسې ته ورغلې، تا ورته ووایي ګوره یاره ما تا ته پرون هغه کله خو ما نه هېر شي، خبره ته هېره شوه، د الله نه هېرېږي نه. ښه ما تا ته پرون هغه کار ویلی ویره یاره وایي زه ویده شوی یم بیا پاس دا زه د ژوندو خبره کوم، وایي زه ویده شوی یم او خبره مې بلکل د ذهن نه وتې ده. رب هغه ذات دی چې په هغه خوب نه راځي. تا ته ما دغه پلاني کار ویلو تا ونه کړو، وایي ما کوو خو هلته یو کس دی هغه ډېر زورور دی او د هغه نه ویرېدم، هغه وایي چې نه به کې. رب هغه ذات دی چې هغه د چا نه نه ویرېږي. څنګه موږ داسې رب پرېږدو او مخلوق ته لاړ شو؟ زه بار بار دا خبره کوم، سزا د دې خبرې چې کله دې د رب در پرېښودو که نه، نو کله به د یو په درې، کله به د بل په درې او در په در به او چې کله دې د الله در راونیو که نه، دقه یو در به عزتمن به، نه به ذلیله کېږي، نه به مخلوق ته سجدې لګوي لکه څنګه چې تاسو د ویډیوګانې کتلي دي، نه به د چا د قبرونو نه تاویږي، نه به دله څوک سر وهي، نه به دله څوک ګزار در کوي، نه به دله څوک پیسې خوري، نه به د سره څوک زیاتې کوي، نه به درته د دروغ کیسې کوي، نه به د پورې مسخرې کوي. ښه په حیا او په عزت کې به ژوند تېرې، خالص د خپل رب بندګي به کوې. ته چې جومات ته رالې او ووتې، عزت دې ښه سیوا شو، عزت دې کم نه شو، ښه سیوا شو. خو چې کله ته د مخلوق درله ورلې نو څومره ته ذلیله شو. هغه یو ویډیو به تاسو لیدلی دی، د پنجاب کې یو درګاه ده او پته نه شي چې کومه ده،
کم دا مشهور دربار کم و دلته دا تا گنج بخش هغه دی دا تا دربار د هغې هغه دروازې چې کولاو شوي په دې چې څوک ننوځي دا جنت دروازه ده او ویډیو به تاسو لیدلي نو هغې ته خلک ولاړي پولیسانو ته ولاړي چې دا دروازې کولاو شي چې غوغا نه وي جوړه ځکه چې هر سړی وي چې زه به جنت ننوتی اوس دا خبر عقل مني تاسو ماته وایي الله به کور کې ناشي دا فطرت مني یعنی زه جنت ته ننوته غواړم او یو انسان چې یو څو کاله مخکې مړلی دا هم لري چې سوونه کلونه شي د هغه د قبر او د در او د دربار په دروازې چې ننوځم جنت ته ځم که دا کار کېدی که نه او داسې وې نو د دې بیا ډېر حقدار رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک د هغه د روضې په دروازې ننوځي دی به جنتي خو داسې خو څه نه دي راغلي نو دی بیا څوک دی الغرض د ذلت خبره مې کوله نو چې دا دروازې کولاو شي که نه او دا پولیسان او دا دننه درباریان کوم چې پیسې به دې ګټي حقیقت دا دی هغوی دې دروازو دې غاړو ته ولاړلی او چې کم یو راننوځي به دې سټ کې ووایي زر او په دې سټ کې ووایي او دې سټ کې ووایي هسې ما سوچ کوو دې ذلت ته وګوره دا خو د دنیا ذلت دی چې د آخرت هغه به څه دی دا ذلت ولې په دوی الله مسلط کو چې کله دوی د الله در پرېښودو نو دغه ځای شو او د الله در هغه عزت او عزت